السلام علیکم خوږو دوستانو د ULD ټیچر یوټیوب چینل له ته هرکلی وایم امید ده چې روغ او جوړ به وئ او تیر شوي درسونه به مو زده کړي وي خوږو ملګرو نن یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د انګلیسي زده کړې پروګرام د نوي درس سره حاضر شوی یم په دې هیله امید چې تاسو به همدغه نوي درس ته آماده او تیار وئ او یو څه به ورڅخه زده کړئ نو ملګرو راځو په درس باندې پیل کوو خو مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو ستاسو څخه د تل په څېر یوه هیله کېږي چې تاسو د ULD ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ که چېرته مو سبسکرایب کړی نه وي او په دې څنګ کې د بیل آیکن کښېکږئ او پر آل باندې کلیک وکړئ تر څو هره ویډیو چې موږ یوټیوب چینل ته اپلوډ کوو تاسو ته په اسانۍ سره در رسیږي راځو دوستانو په درس باندې پیل کوو ګرانو لیدونکیو د تېرو ویډیوګانو په څېر مې نن یو ځل بیا ستاسو لپاره ډېرې ښایسته او په زړه پورې جملې راوړي دي وبښئ نو راځو جملې پیل کوو لومړۍ جمله Let's go Let's go Let's go راځه چې ځو Let's go راځه چې ځو ښایسته جمله ده دوستانو بیخي زیاته استعمالیږي او تاسو کولی شئ چې د دغې جملې په مرسته د دغې جملې د فارمول په مرسته کولی شئ چې نوره جملې هم راوباسئ لکه یو څو مثالونه زه درته جوړومه تاسو همدا قسم ته نوره جملې ورڅخه راوباسئ مثال دوهم لکه تاسو به دا ډول جملې ورباندې جوړوئ Let's go ما درته لیکلی دی Let's go تاسو به ورسره ووایئ چې Let's eat راځه چې خوراک وکړو فقط دومره کوئ چې د وروسته کوم فعل چې دی ګو ده تاسو ورته بدلوئ او د دې په ځای بل فعل ور اچوئ اسم نه یعنې سټیټ نه اسم او سټیټ نه بلکې دلته به تاسو چې ور اچوئ یو بل فعل ور اچوئ لکه Let's eat او یا بله جمله Let's drink راځه چې څښاک وکړو Let's drink tea راځه چې چای وڅښو او Let's work راځه چې کار وکړو همدا قسم تاسو زیاته جملې ورباندې جوړولی شئ تاسو کوشش کوئ دوستانو چې د هره جمله د یو فارمول او د یو سټرکچر په شکل تاسو زده کړئ یعنې د دې په مرسته تاسو نوره جملې راوباسئ بیا به مو یو موده جملې ورسره زده شي او یو به نوره جملې هم ورسره زده شي دوهمه جمله Please drink tea مهرباني وکړه چای وڅښه Please drink tea مهرباني وکړه چای وڅښه او په مرسته به یې بله جمله سره وجوړوئ لکه Please drink the water مهرباني وکړه اوبه وڅښه همدا قسم نوره جملې بله جمله Please eat bread مهرباني وکړه ډوډۍ وخوره او بله جمله چې د دې په مرسته تاسو راوباسئ لکه Please eat the apple مهرباني وکړه د مڼه وخوره همدا قسم Please eat rice مهرباني وکړه د وریجې وخوره تاسو کولی شئ چې نوره جمله مو دې باندې جوړه کړئ بله جمله Speak me یا Please speak me او یا Speak me مهرباني وکړه زما سره خبرې وکړه یا Speak me زما سره خبرې وکړه او نوره جمله سره ورباندې جوړوئ لکه یوه بله زبردسته جمله درته ورباندې جوړه کړم Please look me ماته وګوره داسې نوره جملې هم ورباندې جوړولی شئ تاسو فقط می ور اچوئ می معنی ماته دا یو مفعولي ضمیر دی دوستانو می بله جمله Why do you not speak ham ولې د ده سره خبرې نه کوې Why do you not speak ham ولې د ده سره خبرې نه کوې
او تاسو د دې جملې په مرسته نوره جملې داسې راوباسئ لکه why do you not advise him why do you not advise him ولې ته دته لارښودنه نه کوې نصیحت ورته نه کوې دومره کوئ چې د سپیک په ځای نوره فعلونه ور اچوئ کوم فعلونه چې درته مناسب وي او په دغه ځای کې استعمالولی کیږي داسې فعلونه دلته ورته راوړئ نور به جمله ورباندې خپله جوړیږي ښایسته جمله تاسو کولی شئ چې ورباندې جوړې کړئ او هم چې دی دوستانو دا خبره مو له یاده ونوځي دلته په د وروستیو کې کوم هم چې راغلی دا یو مفعولي ضمیر دی او د دې معنا به دا ډول کوئ چې ده ته او یا د ده سره دا ډول لکه د یو مفعول معنا چې کوئ او د فاعلي معنا یې ګورئ دوستانو ونه کړئ بله مهمه جمله Do you know me? Do you know me? آیا ته ما پیژنې؟ Do you know me? آیا ته ما پیژنې؟ نو معنا پیژندل آیا ته ما پیژنې؟ او دلته دوستانو که چېرته تاسو د وروستیو کې کوم مفعولي ضمیر چې راغلی چې می دی دغه ورته فقط بدلوئ را بدلوئ تاسو کولی شئ چې دغه جمله بیخي د زیاتو ضمیرونو لپاره وکاروئ لکه ما می راوړی تاسو دلته هم راوړئ Do you know him? آیا ته دی پیژنې؟ Do you know her? آیا ته دو پیژنې؟ Do you know them? آیا ته دوی پیژنې؟ فقط مفعولي ضمیر دلته راوړئ مفعولي ضمیرونه که چېرته تاسو نه پیژنئ نو د هغې په اړه ما یوه مستقله ویډیو درته جوړه کړې ده کومه چې هلته د یوټیوب چینل په پلی لیست کې پرته ده هلته تاسو لاړ شئ د انګلیسي زده کړې کورس تاسو هلته وګورئ کوم چې په یوټیوب چینل کې هلته دی نو په هماغه ځای کې به تاسو دا ویډیو پیدا کړئ د مفعولي ضمیرونو په اړه له هغه ځای تاسو کولی شئ چې زده یې کړئ او بله جمله Can you help me? Can you help me? آیا کولی شئ چې زما سره کومک وکړئ؟ Can you help me? کولی شئ چې زما سره کومک وکړئ دا هم د نورو جملو په ډول لکه دلته می ما لیکلی تاسو د می ورته بدلوئ را بدلوئ لکه د می په ځای تاسو دلته هم ور واچوئ مفعولي ضمیر دی بل Can you help him? کولی شئ چې د ده سره کومک وکړئ همدا ډول دوستانو Can you help them? کولی شئ چې د دوی سره کومک وکړئ څومره زبردست جملې ورباندې جوړیږي نو زه تاسو ته ځکه همدا وایم چې تاسو فقط د جملې مه زده کوئ د دې جملې په مرسته تاسو باید نوره جملې راوباسئ زه هڅه دا کوم چې تاسو ته دلته داسې جملې راوړم لکه یو فرمول چې ګورئ یعنې تاسو چې وکولی شئ د هغې په مرسته نوره جملې هم راوباسئ او که مو بیا نه شو د دې په واسطه نوره جملې راایستلی نو هغه خو هسې په وروستیو کې را روانې دي انشاءالله مونږ به یې وایو راځي به ښایسته ښایسته جملې به نوره مونږ لولو تاسو زمونږ سره پاتې شئ او زمونږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب او مونږ تعقیب کړئ ښه دوستانو درس په همدغه ځای باندې بس کړو نور به یې نه اوږدوو بیا راڅخه ستړي کیږئ د اوس لپاره ماته اجازه راکړئ د الله په امان and have a good time